په دریم پړاو کې چې دا منظمه تنظیم مو جوړ کړي بیا په منظمه طریقه باندې یو ملي مبارزه کوو خپلواکي ګټو نه وزیر الله شي په غواړو نه قومي اسمبلی غواړو نه نور سټان غواړو خپلواکي غواړو پر خپل خاوره باندې خپل اختیار خپل جنډا د پښتنو خپل قانون خپل خبرې مشرم دا وعده کړې ده زموږ هم در سره وعده ده چې ان شاء الله بیا دا کام خپلواکي پر موږ باندې پور دي که موږ نه راوړله بیا موږ ګرم یو او که کام نو منظمه بیا کام ګرم دی نو لهذا اول د کام منظمه سي بیا د خپلواکۍ کول موږ در سره کوو چې ان شاء الله خپلواکي به راوړو دا دومره زورور دښمن نه دی د دې تاریخ تاسو در واخلئ دا یوازې د موږ سره پاشلی یو پر سلو لارو یو دغه زموږ بې اتفاقۍ دا زموږ پر سلو لارو ویشلو دی دومره پیاوړی سوی دی دی پیاوړی نه دی که کومه ورځ موږ سره منظمه سولو بیا به تاسو ووینئ ډېر خلک دا سوچ کوي چې بیا به موږ غرو ته خېږو بیا به داسې کوو دا په کلمه درته وایم چې موږ سره منظمه سو والله نه د غرو ضرورت شته نه د بل شي ضرورت شته دا زموږ چپلاخې ته ځان نسي نیولی دا به بیا ځي زموږ وطن رشیا راله افغانستان ته دلته خلک تیارېدل دلته خلک کښېنېدل دلته یونټان جوړېدل دلته خلک افغانستان ته استول کېدل او دا جهاد و د اسلام او د کفر جنګ و پر دې باندې ډېر لوی داستان دی خو زه د دې نتیجې ته راځم چې نتیجه یې څه سوه نتیجه یې دا سوه چې په افغانستان کې د رشیا او د امریکې جنګ وسو د دې جنګ په اختتام کې رشیا ماته سوله امریکا سوپر طاقت جوړ سو نو امریکې چې دا جنګ وکړي صفا مفادات یې پکې پراته ول هغه اصیله کل سوپر طاقت سوه په دې جنګ کې پاکستان ریاست بوخت و چې څنګه دا جنګ ختم سو ریاست پاکستان اټومي قوت سو او ډېر غټ ډالر د امریکې څخه واخیستل هلته خپل کنیکشن جوړ کړي دا ګټه خو پکې وکړه عرب په دې جنګ کې ښکېل ول عربو د امریکې سره د تیلو ډېرې غټې معاهدې وکړې په ورلډ بینک کې اکاونټونه جوړ کړل د دوی یو کاروباري تعلقات سره جوړ سو نن دغه د عرب دونې پر ترقي روان دي دا ګټه خو یې وکړه اوس راځو موږ ته موږ څه حاصله کړل تر هر چا د غټ مفادات حقداره خو زموږ قامي ولې خطه زموږ وه خاوره زموږ وه ځوانان زموږ ول موږ ټول وطن هیدره سو د چا پښه نه وه د چا لاس نه و څوک په سترګو ړانده شول د چا مزغو کار پرې شوی ټول وطن د یتیمانو ډک ټولې ښځې کونډې موږ دا پکې حاصله کړل پر دې باندې به زموږ د کام هر ځوان سوچ کوي چې دا جنګ و دا جنګ خو وکړي موږ زموږ پر وطن وسو اوس موږ څه حاصله کړل نورو خلکو څه پکې حاصله کړل هغه ما ستاسو تر مخ کښېښول هر څوک چې پر دې باندې بیس کوي مباحثه کوي موږ ورته تیار یو پر دې باندې لیکلي کتابونه دي چې څوک په هغه وخت په دا جنګ کې لګیا ول دا خلک یې تیارول هغو خپلو خلکو انټرویوانې پرتې دي چې هو دا کار موږ وکړي دلته دا ځایونه موږ جوړ کړل د دې ملک په قومي اسمبلۍ کې د خلکو بیانونه پراته دي چې کم کتابونه د جهاد په حواله باندې دلته خلکو ته زموږ ځوانانو ته ویل کېدل دا په امریکا کې چاپ کېدل دلته راتلل دا ټول هر څه پر میدان پراته دي نو موږ 40 کاله مسلسله په دې کې اخته موږ په 40 کاله کې هیڅ هم نه وکړل د دې اثرات دا و چې زموږ ټول کام په بدو سره اخته سو زموږ وطن ته توفک راغلی زموږ ټول ځوانانو توفک واخیستی قلم پاته علم پاته ترقي پاته موږ په دې کې راښکېل یو بیا دغه محکوم افغان وطن چې دا وخت موږ پر ولاړ یو دا خاوره بیا ریاست پاکستان او پنجابي استعمار د خپلو مفاداتو دپاره د ترهګر مرکز جوړ کړی دی دلته خلک ساتي دلته یې بدامني جوړه کړې چې هر ځای دلته یو بده بیکاره راځي هغه په پښتانه خاوره کې راځي ملګرو د دې په مخکې په تفصیل باندې خبره وکړه چې دا څنګه دهشتګردي ده چې دلته دا په دې کې یوازې پښتانه مري یوازې پښتانه خاوره ده یوازې پښتانه مشران په دې کې مړه کېږي پر دې باندې به د ځوانانو سوچ کوي نو اوله خبره ده چې پر خپل وطن باندې مکمل امن هیڅ قسم دهشتګردي نه په دې کې بیا موږ فرق نه کوو چې وروره ته ګوډ یې که بیډ یې موږ د دهشتګردۍ خلاف یو موږ دلته امن غواړو پر خپله خاوره باندې هغه که بیا دلته هر څوک بدامني جوړوي هغه کې بیا موږ دا تمیز نه کوو چې ته ښه یې که ته بد یې دویمه خبره دلته پر دا خاوره باندې چې څومره معدنیات دي دا زموږ وطن دی پر دې باندې خپل اختیار دا به زموږ وي دریم دلته خپله پښتو ژبه بیا دلته تعلیمي نصاب په خپله خوښه زموږ خپل ادیبان پیدا جوړوي دلته به چې کوم کارونه مخکې کېدل چې د دې ځایه څه خلک ساتي بیا نور ځایو ته استوي د دې مکمله خاتمه او دا چې دا کام ویشل سوی دی تقسیم سوی دی دا کام برته سره پیوست کول برته دغه لره او بره افغانان برته په یوه صف کې سره درول چې موږ تاریخي یو خلک یو دلته چې څومره هم بدامنۍ راغلي دي دا ټول ریاست پاکستان راوړي دي او هغوی خپل د مفاداتو دپاره راوړي دي
د دې په بدله کې نوې پالیسیانې جوړول چې هغه د دې وطن په ګټه وي، زموږ د قام په ګټه وي، زموږ د ځوانانو په ګټه وي، زموږ د روان نسل په ګټه وي. د دې بنیادونه ایښول دغه یو تګلاره په دې کې چې دا موږ د ریاست پاکستان خبره کوو یا د دوی د ادارو خبره کوو، په دې کې به هم ځوانان لږ فرق کوي. ډېر خلک دلته راځي، هغه هم د پاکستان پر ادارو باندې نیوکې کوي، سوالات کوي. نو دلته بیا زموږ کم کنفیوز سي چې وروره تاسو د دې فوج حواله خبره کوي دا د پلانکي خو وکړله. په دې کې به بیا ځوانان سوچ کوي، فکر به کوي چې وروره دا پلانکي سړي د فوج حواله کومه خبره کړې ده، پر دې باندې هم پر دماغ زور راوله او چې موږ یې کوو پر دې پر دماغ زور راوله. دلته چې کوم خلک د فوج حواله خبره کوي دا هغو سمپله خبره دا ده چې فوج به په الیکشن کې مداخلت نه کوي. د فوج په حواله د دوی نیوکه دا ده چې دا به صرف په الیکشن کې مداخلت نه کوي. موږ دا خبره نه کوو. موږ دا وایو چې دا فوج یوازې په الیکشن کې مداخلت نه کوي. دا فوج زموږ ژوندي ځوانان ورکړي دي، په خپل تارچر سیلو کې ایښي دي. د هغه ځوانانو کورنۍ نه خوشحالي باندې پوهېږي، نه په غم باندې پوهېږي، نه په شپه باندې پوهېږي، نه په ورځ باندې پوهېږي. پر نسل پر خاندان هلته چې دی هغه په یو غم باندې اخته دی، هغه په یو مصیبت باندې اخته دی. دا یوه. دلته دغه فوج زموږ په لکاو ځوانان، زموږ قامي مشران، زموږ سیاسي مشران، زموږ طالب علمان، زموږ استادان، زموږ لوبغاړي، زموږ وکیلان، زموږ تجاران، زموږ د سکول استادان دا یې وژلي دي، پر دې باندې بزنس کړی دی، کاروبار یې کړی. درېیمه دا چې دلته په دغه زموږ په وطن کې څومره هم بدامني ده، دلته څونې دماکې سوي دي، دا ټول دغه فوج پکې ملوث دي، دغه فوج کړي دي. دلته زموږ پر مدنیاتو باندې دا فوج قابض دی، موږ ته خپل مدنیات نه راکوي. زه په خپل وطن کې غلام ساتلی دا فوج دا هم کوي. دلته یې زموږ ثقافت بدنامه کړی دی، په ټول جهان کې موږ بدنامه کړي یو. دلته دا فوج دا هم کوي. دلته چې کوم ټارګټ کیلینګ کیږي دا دغه فوج کوي. دلته چې اغوا برای تاوان کیږي دا دغه فوج کوي. نو د فوج په حواله زموږ دغه مجلس دی چې وروره خالي دا نه چې ته په الیکشن کې مداخلت نه، بلکې زما په وطن کې چې څومره مصیبتونه دي د دې ټول تر شا ته. نو لهذا ستا دا ناپاکه قدمونه موږ په خپل وطن باندې نه پرېږدو. زموږ بیانیه په دې ځکه دا ده چې وروره موږ ته د فوج هېڅ ضرورت نشته. زموږ خپل وطن ځوانان ډېر دي، دلته بېروزګاري ډېره ده. زموږ دغه خپل لوکل پولیس لیویز دغه پښتانه ځوانان موږ د وطن ښه بهترینه تحفظ کولی شي. لهذا دغه د پنجابي فوج موږ ته ضرورت نشته، دا به زموږ وطن را پرېږدي، دا به ځي. په دې حواله زموږ مجلس دا ده. او بیا د دې دپاره لاره موږ کوم انتخاب کړې ده؟ لاره موږ دا انتخاب کړې ده چې موږ په دا خپل وطن کې امن، دلته د ترهګرۍ خاتمه، دلته د ظالمانو شړل، دا موږ د پارلمنټ د لارې نه کوو. دا موږ په یو ملي تنظیم باندې کولی شو. ولې چې دا پارلمنټ د دې هغه سیټ اپ دی داسې کړی دی چې دغه ټول پښتانه راولاړ سي، دلته یوه ګوند ته ووټونه ورکړي. نو دا 50 شاوخوا سیټان راتللی سي هلته په قومي اسمبلۍ کې. خو هلته مکمله تعداد 315 دی. نو لهذا ته چې یو قانون پاسوې دا تر نیمۍ زیات خلک به هلته غستا د تجویز حمایت کوي، بیا دا د قانون برخه جوړېدلی سي. نو موږ چې ټول پښتون وطن یو سړي ته ووټ ورکړو، دا 50 سیټان راځي. موږ په دې لارې سخت هلته پر خپل کام باندې یو ښه ورځ نشو راوتلی، نه دغه مشکلات حل کولی شو. البته پر دې یقین لرو چې دغه کام سره راکوړه کړو، دا کام منظمه کړو، یو منظمه تنظیم جوړ کړو او بیا په منظمه طریقه باندې مبارزه وکړو، بیا دا کام خلاصولی شو. لکه څنګه چې احمدشاه بابا خلاص کړی و، لکه څنګه چې میرویس نیکه خلاص کړی و. نه میرویس نیکه د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی و، نه احمدشاه بابا د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی و، بلکې دغه خپل پښتانه سره راکوړه کړل، یو ملي لښکر یې جوړ کړ، ملي مبارزه یې وکړه، وطن یې تر ډیلي او تر اسمانه پورې وګټي. نو لهذا دغه په دې شانو کې دا زموږ وخت ضایع کېږي. موږ دا خپل کام را جمع کوو. اول د کام تر مخ خپله خبره یږدو، کام ته مو خپل دښمن ور په ګوته کړی دی، ټول مصیبتونه هم د کام ور په ګوته کړي دي. په دویم پړاو کې کام را منظمه کوو، یو منظمه تنظیم جوړو. دا زموږ لاره ده او دا زموږ بیانیه ده. د دې دپاره موږ هلې ځلې کوو. دا تر لمر سپینه خبره ده چې تر څو پورې موږ خپلواکه سوي نه یو، خپل واک اختیار مو نه یې ګټلی، پر پښتانه باندې ښه ورځ د توا ټکی. دا موږ د ښه ورځې خاوندان نسو جوړېدلی، نه دا زموږ مشکلات دي چې دا خلک یې موږ ته بیانوي. زموږ هدف چې دی هغه خپلواکي ده، چې تر څو موږ نه خپلواکه سوي موږ ترقي نسو کولی. چې کله موږ خپلواکه سولو بیا موږ د جهان د پرمختللو قامو صف ته ځان رسولی شو، هلته درېدلی شو او د نړیوالو قوتو مقابله بیا کولی شو. نو پر دغه باندې به تاسو ټول ځوانان فکر کوئ، سوچ به کوئ او د دې دپاره به هلې ځلې کوئ.
یو خپله خبره د تاریخ حقایق دي، یو منظمه تنظیم، یو منظمه خلک، یو منظمه لشکر که یو ځای شکست وخوري خو هغه شکست هم دای سره ختمولی نسی، دوی برته سره کښیني، منظمه وي، د خپل شکست وجوهات سره بیان کړي، بیا نوي صفونه برابر کړي، دویم پړاو مبارزه شروع کړي، خامخا هدف ته رسېدلی سي. خو غیر منظم قوتونه که یو ځای ګټه حاصله کړي پر هغه ګټه باندې خوند نسي اخیستلی، دا د دوی تر لاس وځي. پر دې باندې نور تفصیل هم شته. نو لهذا د منظمتیا ضرورت دی چې تر څو پورې منظمه سوي نه یو موږ ګټه نسو کولی. اوله به خپله خبره رسو، بیا به منظمه کېږو. نو خپله خبره تر ډېره حده پورې رسېدلې ده. ډېر پښتانه په دې باندې خبر دي، تر ډېره ځایه پورې دا خبره رسېدلې ده. اوس دویمه مرحله روانه ده چې موږ به رامنظمه کېږو. هر ځای خپل یونټان، خپل علاقایي یونټان، خپلې ولسوالیانې مضبوطه کېدل، سټډي سرکلان کول، ځوانان منظمه کول. بیا به درېیم پړاو ته وځو چې هغه ملي مبارزه ده. هغه میدان چې بیا رالی انشاءالله بیا به د دې تحریک ځوانان تاسو ووینئ چې دوی بیا خپل پر خاوره باندې، پر خپل وطن باندې څه رقم قربانیانې ورکوي او د مزاحمت څه رقم شکلونه یې زده دي چې هغه به بیا دغه دښمن ته هم مژور شوي چې دوی به هم بیا اریان وي، پریشانه وي چې دا کام څنګه منظمه سو. نو دغه پیغام مو تر تاسو پورې راوړی و. خواست به مو دا وي چې تاسو اوس دغه ذمهواري په خپله په مخه باندې واخلئ. هر سړی دا په ځان کې دغه جذبه باید ولري چې دا کار زموږ دی. دا یوازې دا نه چې موږ دا کار وکړو نو به پلانکی سړی موږ ته شاباس راکړي یا به پلانکی سړی راکړي. وروره دا کار مو سره ګډ دی، وطن مو سره ګډ دی، عزت او بېعزتي مو سره ګډه ده. دا د ټولو ذمهواري ده چې هر سړی د خپله وسه پورې خپل کار وکړي، کامه پورې خبره ورسي او خلکو ته دعوت ورکړي چې وروره دغه تنظیم دی، دغه تحریک دی چې موږ د دې مشکلاتو څخه خلاصولی سي، بله لاره یې نشته. نو د دغه دپاره به موږ هم ستاسو سره شپه او ورځ حاضر وي چې هر وخت زموږ ضرورت و موږ ستاسو په خدمت کې. خو تاسو دا ځوانان په خپله پیسې راپورته کوئ، همت به کوئ، یو ملي تنظیم به جوړوو چې ملي تنظیم مو جوړ کړئ، بیا